رواج ځینې ناوړه دودونه زموږ د ټولنې هغه پټې زولنې دي چې کلونه یې زموږ د ځوانانو لاسونه، فکرونه او راتلونکی تړلي ساتلی دی. موږ شاید لا هم ورته د رواج نوم اخلو، خو حقیقت دا دی چې ډیرو کورونو ته یې ویر، فقر، هجرت او تباهي ور پر برخه کړې دی. څومره ځوانانو چې یوازې د یو درانه واده، بېځایه مصرفونو او تشو سیالیو له امله یې د ژوند خوږې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي. چا د قرضونو تر بار لاندې خپل غرور له لاسه ورکړ، چا د مزدورۍ لپاره پردیو وطنونو ته مخه کړه، چا د سمندرونو خطرناکې لارې ونیولې، چا د قاچاقبرانو په دوکو ځان تباه کړ، او چا بیا د کورنۍ د مجبوریتونو له امله خپلې ځوانۍ په غربت کې خاورې کړه. نن د ډیرو میندو سترګې د خپلو زامنو په انتظار وچې شوي دي. ځینې لا هم د موبایل تر زنګ وروسته لړزیږي، ځکه ویره لري چې بیا د اختطاف، مرګ یا غرقېدو خبر وي. څومره پلرونه شته چې د شپې ناوخته یوازې ناست وي، د خپل ځوان زوی تصویر ته ګوري او له ځانه پوښتي، آیا زما د زوی ګناه یوازې دومره وه چې د همدې ټولنې د ناسم دود قرباني شو؟ موږ داسې رواجونه جوړ کړي چې کله ناکله د انسان له وسه پورته وي، خو بیا هم خلک به څه وایي له ویرې ځانونه قرباني کوي. یو پلار خپل ټول عمر خوارۍ کوي، خو د یوې ورځې د رسم او رواج لپاره یې ټول زحمت په پور بدلیږي. یو ځوان د دې لپاره چې د ټولنې د بېځایه توقعاتو پوره کولو توان نه لري، مجبوریږي د مرګ له خطره ډکې لارې ونیسي. همدا دودونه دي چې ځینې ځوانان مو په روحي ناروغۍ اخته کړل، ځینې ناامیدۍ ته ټېل وهل شول، او ځینې آن دې ته مجبور کړل چې له خپل ژوند څخه زړه تور کړي. تر ټولو دردناکه دا ده چې موږ کله ناکله قربانیانو پر حال ژاړو، خو د هغو دودونو پر ضد غږ نه پورته کوو چې هماغه قربانیان یې رامنځته کړي دي. دین مو اسانتیا غواړي، عقل مو د اعتدال لار ښیي، خو موږ لا هم د سیالیو، تشو رسمونو او ناسمو دودونو په زندان کې بند پاتې یو. که موږ خپل فکر بدل نه کړو، که موږ دا ناوړه رواجونه اصلاح نه کړو، نو سبا به بیا د کومې مورې غېږ تشه وي، د کوم پلار ملا به ماته وي، او د کوم ځوان جسد به د پردي وطن په خاورو یا د سمندرونو په تل کې پروت وي. راځئ لږ فکر وکړو، راځئ د خپلو مشرانو خبرې ومنو. ځوانان د یوې ټولنې د بقا امید وي، نه د غلطو دودونو قرباني. هر هغه رواج چې د انسان عزت، اقتصاد، آرام او ژوند تباه کوي، هغه دود نه بلکې ظلم دی. زاهد قط ولا ينقصه كفرك، أتراه يعذبك بذنب إن تبت وأقررت بذنبك. من يبسط يده بالتوب ليبوء